سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. فلم د یو اورګاډي له سټیشن څخه شروع کیږي. هلته د اورګاډي یو ګار چې نوم یې ګریفن دی یو لیک وایي. په هغه لیک کې ورته ویل سوي وه چې د هغه د مشر غوښتنه رد سوې ده. دا خبره هغه ډېر خفه کوي. بیا یو افسر راځي او ورته وایي چې نن شپه باید په اورګاډي کې دنده ترسره کړې. ګریفن په حیرانتیا سره ورته وایي چې نن خو د هغه شفت نسته. خو افسر ورته وایي چې ټیکټ چک کوونکی ناروغه دی، نو باید د هغه پر ځای باندې ته کار وکړې. ګریفن لږ فکر کوي او پوهیږي چې بحث کول یې بې ګټې دي، نو بالاخره موافقه کوي. اوس راځي وګورو چې په اورګاډي کې څه پیښیږي. هغه په مایک کې اعلان کوي او وایي ښاغلو او اغلو، ښه ماښام ولرئ. دې اورګاډي ته ښه راغلاست. دا اورګاډي به د شپې پر 10:12 بجې حرکت وکړي. دا به د مسولي جکشن، ولسکاټ او بینټن کراس له سټیشنونو څخه تېره سي او د شپې پر 10:02 بجو به ختیځ انګلستان ته ورسیږي. مهرباني وکړئ خپل ټیکټونه د تفتیش لپاره تیار وساتئ. مننه. د اعلان وروسته هغه د ټیکټونو چک کول پیلوي. ورو ورو مخکې ځي او د هر مسافر ټیکټ ګوري. بیا هغه له یوې ښځې سره مخ کېږي چې ټیکټ نه لري. ښځه ډېر وخت خپل بکس لټوي خو ټیکټ په لاس نه ورځي، نو د قانون له مخې هغه پرې جریمه لګوي او ښځه مجبوره کېږي چې جریمه ورکړي. مخکې یوه بېادبه نجلۍ هم ناسته ده چې د ټیکټ غوښتنې ته هېڅ پام نه کوي، خو بالاخره یې په عجیبه طریقه سره ټیکټ ور وښودی. همدارنګه یو زوړ سړی، ښځه او خاوند هم وي او د هغوی ټیکټونه هم ګوري. هغه مخکې ځي او بیا له خپلې همکارې ایلن سره مخ کېږي چې له هغه سره مینه هم لري، خو هغه هېڅکله خپل احساسات نه دي ښکاره کړي. دواړه مسکا کوي او خبرې کوي. هغه له هغې څخه د کاپي غوښتنه کوي، خو ایلن وایي سبا سهار شفت لري، نو اوس وخت نه لري. هغه دا خبره مني او وایي بل وخت به بیا کافي وڅښو. وروسته دواړه خپل کار ته ادامه ورکوي. کله چې هغه د ټیکټ چک کولو څخه لږ ستړی کېږي، یو اړخ ته کښېني. د باندې باران وریږي. د باران د غږ او د اورګاډي د حرکت په منځ کې هغه ویده کېږي. ناڅاپه اورګاډي په زوره سره درېږي. هغه راویښېږي او سمدستي پورته کېږي. غواړي چې مخکې ولاړ سي چې حالت وګوري، خو په همدې وخت کې د ډرایور غږ اورېدل کېږي. په بله صحنه کې موږ وینو چې ډرایور له اورګاډي څخه راښکته سوی دی. په لاس کې یې څراغ دی او مخکې ځي چې وګوري ولې اورګاډي درېدلې ده. په دې وخت کې ګریفن دننه مسافر آراموي، خو خلک پر هغه باندې قهر کوي او شکایت ترې کوي. شور زیاتېږي. بالاخره هغه پرېکړه کوي چې خپله به د ډرایور سره خبره وکړي. هلته ډرایور ګوري چې یوه غټه هوسۍ د اورګاډي په ټایرونو کې بنده سوې ده. هغه هڅه کوي چې راویې باسي، خو ناڅاپه داسې احساس کوي لکه څوک چې یې شاوخوا ګرځي. په ویره سره څراغ شاوخوا ګرځوي. ناڅاپه له بوټو څخه یو څه په تیز رفتار سره راځي او پر هغه باندې برید کوي. برید کوونکی سم نه ښکاري. یوازې د پښو یو نظر لیدل کېږي چې داسې ښکاري لکه یو وحشي حیوان چې وي. دلته ګریفن ایلن ته وایي چې ډرایور په مخابره کې ځواب نه راکوي. دواړه اندېښمن کېږي. هغه سمدستي د ډرایور کیبین دروازه خلاصوي، خو هلته هېڅوک نه وه. هغه د باندې ځي او ډرایور ته غږ ورکوي، خو هېڅ ځواب نه ترلاسه کوي. بیا ایلن ته وایي چې بیرته ولاړه سه او مسافر آرام کړه، او دی خپله د ډرایور په لټه کې شاوخوا ګرځي. وروسته هغه د اورګاډي بلې غاړې ته ورځي او د باندې ګوري. په لیرې بوټ کې یو څه حرکت ویني. همدا وخت ایلن راځي او د ډرایور پوښتنه کوي. هغه دروازه تړي او وایي چې په هیڅ نه پوهیږي، او دواړه بیرته دننه ځي. بیا هغه سټیشن ته زنګ وهي او ټول حالات ورته بیانوي او ورته وایي چې اورګاډي درېدلې ده، ډرایور ورک دی او هوا هم ډېره خرابه ده. سټیشن ځواب ورکوي چې د خراب موسم له امله مرسته لږ تر لږه په 4 ساعتونو کې دررسېدلی سي. دا خبره اندېښنه نوره هم زیاتوي. هغه بیرته مسافر ته ځي او حالت ورته بیانوي. خلک نور هم غوسه کېږي او د ډرایور په اړه باندې پوښتنې کوي. دی مجبوره کېږي چې ووایي ډرایور نسته او ورک دی. په همدې وخت کې یوه ښځه ویریږي او وایي یعنې موږ ټول په دې ویرونکي ځنګل کې بند پاته سوي یو. کله چې دوی دا خبره واورېدل، نو په کیبین کې ګډوډۍ جوړیږي. ټول خلک غوسه کېږي او چغې وهي. هماغه وخت یو مسافر راپورته کېږي او ټولو ته وایي چې چپ سئ. هغه وایي یا به همداسې یو بل ته شکایتونه کوو، یا به سره یو ځای فکر وکړو چې څنګه له دې ستونزې څخه ووځو. هغه زیاتوي چې سټیشن له دې ځای څخه ډېر لرې نه دی، شاوخوا 3 یا 5 کیلومتره لرې دی.
که موږ ټوله یو ځای روان سو نو په امن به ورسېږو. دا خبره چې یې واورېدل نو ګریفن سمدستي انکار کوي او وایي نه، دا د خوندیتوب د اصولو خلاف کار دی. موږ نسو کولی داسې له ټرین څخه ووځو. که داسې وکړو نو زما دنده به له لاسه ووځي. خو هیڅ یو مسافر د هغه خبرې ته غوږ نه نیسي. خلک د تلو لپاره دروازې خلاصوي. هغه سړی بیا وایي دا دروازه بې له کلي څخه نه خلاصېږي او بیا هم د هغوی د پوهولو هڅه کوي. خو هغه سړی ورته وایي د ویرې هیڅ اړتیا نشته، موږ به د پټلۍ په مرسته سره روان سو. که ټوله یو ځای روان سو په موږ باندې به هیڅ نه کېږي. بالاخره د ټولو د فشار له امله ګریفن مجبوره کېږي چې دا خبره د هغوی سره ومني. اوس ورو ورو ټول مسافر له ټرین څخه راشوه کېږي او د پټلۍ په مرسته مخکې حرکت کوي. د لارې پر مهال خلک له یو بل سره خبرې کوي تر څو ویره یې لږ کمه سي. ناڅاپه د بوټو له خوا څخه د یو شي د خوځېدو غږ راځي چې ټولو ته وایي ودرېږئ. هغه یو څراغ اخلي او د بوټو خواته ځي. ایلن هم ورپسې ځي. کله چې نږدې کېږي نو سترګې یې پر ځمکه باندې لګېږي. هلته ډرایور مړ پروت و او په ډېر خراب حالت کې وژل سوی و. دا چې دوی ولیدل نو سمدستي پوه شول چې دلته پاتې کېدل خوندي نه دي. هغه په لوړ غږ ټولو ته وویل منډه کړئ، ټوله بیرته ټرین ته ولاړ سئ. دا چې خلکو دا خبره واورېدل ګډوډۍ رامنځته کېږي. ټول منډې وهي او ژر ژر بیرته ټرین ته خیږي. ګریفن چې شاته ګوري دوه زاړه کسان ویني. هغوی ته وایي چې ژر راسي. لومړی سړی پورته کېږي او بیا زړه ښځه پورته کېږي. خو کله چې د زړې ښځې پښه لا هم د باندې وه یو نااشنا شی پرې حمله کوي. څو شېبې زورور کشمکش جوړیږي. د سپین سرې ښځې دننه راوستل ډېر سخت وه. ښځه بالاخره دننه راغله خو پښه یې سخته زخمي سوې وه. خلک یې پورته کوي او پر څوکۍ یې کښېنوي. ایلن او بله ښځه ژر تر ژره د هغې پر پښه باندې یو پټۍ تړي. د درد له امله زړه ښځه په لوړ غږ سره چغې وهي. ټول خلک ډېر وېرېدلي دي. ناڅاپه یو شی په زوره سره د ټرین سره ټکر کوي. د دې غږ په اورېدلو سره ټول بیا وېرېږي. خلک یو بل ته وایي چې چپ پاته سئ تر څو د باندې مخلوق زموږ له شتون څخه خبر نه سي. یو څه وخت وروسته فضا لږ ارامه کېږي خو ویره لا هم د ټولو پر مخ باندې ښکاره کېږي. وروسته به وګورو چې څه کېږي. ګریفن بیا هڅه کوي چې له سټیشن سره اړیکه ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي. په مخابره کې یوازې شر او شور اورېدل کېږي. بیا یو هلک ورپسې راځي او وایي موږ باید د انجن د چلنولو هڅه وکړو. هغه سړی لږ اندېښمن کېږي او وایي زه د ټرین د انجن په اړه باندې ډېر نه پوهېږم، نه سم کولی چې سم یې کړم. هلک سمدستي ورته وایي زه لږ مرسته کولی سم. زما پلار په ګاراج کې کار کوي. ما له هغه څخه ډېر څه زده کړي دي. دواړه انجن ته ګوري او حالت څېړي. د لږ کتنې وروسته هلک وایي ښایي ستونزه د تیلو په پایپ کې وي. که دا سمه سي ټرین به بیرته وچلیږي. اوس دوی بل انتخاب نه لري، باید یو څه وکړي. هغه سړی ټولو مسافرو ته ورځي او د انجن خبره ورسره شریکوي. وایي چې د باندې حالات ښه نه دي نو تر سهاره پورې به په ټرین کې پاتې کېدل تر ټولو خوندي او ښه کار وي. یو سړی ویریږي او وایي که د باندې ولاړ سو هغه خرس به موږ ووژني. هماغه بې ادبه نجلۍ سمدستي وایي نه، هغه خرس نه و. د خرس غږ داسې نه وي. په همدې وخت کې زخمي زړه ښځه د درد له امله وایي هغه نه خرس و او نه لیوه و بلکې یو بل شی و لکه انسان خو بیا هم حیوان و. خو ډېر خلک پرې باور نه کوي. هغوی فکر کوي چې هغه د ویر په حالت کې همداسې خبره کوي. ناڅاپه د ټرین دننه د یو شي د لوېدو او شرنګېدو غږ راځي. ټول خلک بیا ویریږي خو یو سړی سمدستي هلته ځي. له هغه سره همغه هلک او بل سړی هم روان سول. هغوی ته داسې ښکاري لکه کومه دروازه چې ټکېږي. هغه سړی په زړورتیا سره دروازه ورو ورو خلاصوي. کله چې دروازه خلاصه سول ټول حیرانه سول. یو چاغ مسافر له دننه څخه راوځي چې ډېر وېرېدلی وي. د څو شېبو لپاره خلک د آرام ساه اخلي خو خطر لا هم ختم سوی نه دی. موږ مخته ګورو چې یوه نجلۍ یوازې ناسته وه. یوه ښځه ورنږدې کېږي او خبرې ورسره پیلوي. ناڅاپه د ټرین په دروازه باندې د ټک ټک غږ راځي. ټول خلک ویریږي او هلته راټولیږي. همغه وخت د یو چا موبایل ته زنګ راځي. دا د همغې نجلۍ موبایل و. هغه په رېبېدو سره زنګ پورته کوي. شاوخوا خلک ورته وایي ووایه چې موږ بند پاته یو، موږ مرستې ته اړتیا لرو. هغه د دوی خبره نه تکراروله بلکې هر ځل یې نوې خبرې کولې او ویره نور هم په بدن کې زیاتېدله. یو سړی کوشش وکړي چې د هغه څخه موبایل واخلي خو ناڅاپه د کړکۍ ښیښه ماته سوه
او له د باندې څخه یو زورور ځواک راغلی او هغه له ځانه سره یوړل. ټول حیران پاتې سول. له د باندې څخه د وینو سیلاب ښکاره کېدی. وېرېدلي مسافر له هغه ډبې څخه وبلې ډبې ته ولاړل. د هر چا پر مخ باندې ویره خپره وه. یو کس وویل اوس به موږ ژوندي پاتې نه سو. له دې شیانو سره جګړه کول ناممکنه دي. خو یو زاړه سړي په غوسه سره وویله همدا کار وکړي او یو له بل سره همدلته جګړه وکړي. که ژوندي پاتې کېدل غواړو نو باید موږ یو د خلاصون لاره پیدا کړو او دا حالت باید ژر تر ژره ودروو. هغه پوښتنه وکړه چې آیا په اورګاډي کې کوم وسایل شته؟ خلکو وسایل راټول کړل، کړکۍ یې وتړلې او هر چا یوه یوه وسیله له ځانه سره راواخیستله. ناڅاپه د زړې ښځې حالت خراب سو. هغې وینې قیقول پیل کړې او غاښونه یې ولوېدله. د دې په لیدلو سره ګریفین پوښتنه وکړه چې هغه چاغ مسافر چیرې دی؟ هغه سمدستي تشناب ته ورغلی خو ناوخته سوی و. کله چې دی شاته ولاړی هغه شیطان ورته رانږدې سو او نور خلکو هغه دننه راکش کړي. خلکو هڅه وکړه چې دروازه وتړي خو هغې بلا دروازه ماته کړه. اوس ټولو په ښکاره ولیدل چې د دوی مخې ته یو حیرانونکی مخلوق ولاړ دی. نیم انسان نیم حیوان او یو غوښه خوړونکی حیوان دی. خلک ورو ورو شاته کېدله. هغه د ایرلند پر لور باندې ورغلی خو هغې ځان راکش کړي. کله چې هغه د برید لپاره تیار سو ایلن په زړورتیا سره پر هغه باندې حمله وکړه. نورو مسافرو هم ورسره مرسته وکړه او هغه یې پرله پسې ووهی تر څو چې هغه بلا آرامه سول. هغه سړي وویل هغه د انسان په شان دی خو غاښونه او پښې یې د حیوانانو په شان دي. عینکو والا سړي وویل هغه نیم انسان دی نیم لیوه ښکاري. بیا د یوه سړي پام د هغه پر ګوته باندې سو او ورو ورو یې وویل کیدای سي دا هم یو وخت زموږ په شان انسان و. بل سړي اټکل وکړي ویې ویل ښایي دا د کومې ناروغي یا چیچلو له امله داسې سوی وي. دا خبره چې ټولو واورېدل ټولو ورو ورو د هغه زړې ښځې خواته وکتل. زاړه سړي وویل تاسو به ډېر اورېدلي وي کله چې په 1963 کال کې دلته د اورګاډي پیښه وسوه. هغه وویل چې اورګاډي له پټلۍ څخه وتلې وه. وروسته د بیړني حالت مرسته راغله خو چې څه یې ولیدل ډېر ویرونکي وه. هیڅوک ژوندي پاتې سوي نه وه. یوازې داسې مړي وه چې حیواناتو خوړلي وه. هیڅوک نه پوهېدل چې هلته څه سوي وه. ناڅاپه هغه بلا بیا په حرکت کې راغله. خلک ورخطا سول او ګریفین بې له ځنډه بیا پر هغه باندې حمله وکړه او هغه یې دومره ووهي تر څو چې هغه بلا مکمله ختمه سوه. یو هلک چې د اورګاډي په اړه باندې پوهېدی ویې ویل موږ باید د تیلو لیک بند کړو. ښایي له دې لارې څخه موږ خلاص سو. خلکو ته لږ هیله ور پیدا سوه. هغوی د ډرایور خونې ته ورسېدل. هلته یې جو او ایلن ته د انجن پینل ور وښودی. وروسته هغه عینکو والا هلک لاندې ولاړی. یو یې د اورګاډي لاندې د پایپ د سمولو لپاره کار کوي او بل یې څارنه کوله. د باندې ولاړ هلک یو غږ واورېدی. هماغه نجلۍ چې مخکې وړل سوې وه هغه د څراغ په رڼا کې ځنګل ته ورغلی او هغه یې په خراب حالت کې ولیدله. شاوخوا یې ډېر غوښه خوړونکي موجودات ولیدله. هغه وتښتېدی خو هغوی د هلک محاصره کوي. د هغه چغې تر اورګاډي پورې رسېدلې. دننه په اورګاډي کې زړه ښځه ناارامه سوه لکه په هغه کې چې یو عجیبه بدلون راځي. لاندې هلک بالاخره د تیلو پایپ سم کړي او انجن چلانده سو. د دوی هیله پیدا سوه خو بیا هغه مخلوقات د اورګاډي پر لور باندې روان سول. ناڅاپه یوه یې حمله وکړه. هماغه وخت زړې ښځې په بشپړ ډول سره بدلون وکړي او په لوړ غږ سره یې چیغې شروع کړې. هغه تړلي سړي چیغه کړه چې ما خلاص کړي. یوې نجلۍ هغه خلاص کړي خو بدله سوې ښځه پر خپل خاوند باندې ورماته سوه. هغه سړي د ځان د ژغورلو لپاره یو بل نجلۍ ټیل وهله او هغه له اورګاډي څخه ولوېدل. څو شېبې وروسته د هغې غږ هم ورک سو او هغو حیواناتو هغه وخوړله. هلک چې لاندې و ځان یې وژغوري خو ناڅاپه پایپ بیا مات سو او اورګاډي ودرېدله. هغه عجیب مخلوقات ژر د اورګاډي دننه ورغلل. هغه سړی چې تړلی و له ګریفن سره یې جګړه پیل کړه. هغه غوښتل چې دوی پرېږدي او ځان وژغوري. ایلن ژر ورغله او ګریفن یې خلاص کړي خو هغه سړي کیلي واخیستله او له هغه ځای څخه وتښتېدی. اوس ایلن او نور په خطر کې وه. همغه هلک چې لاندې راغلی و د اور سره اورګاډي ته ورغلی او د هغوی مرسته یې وکړه خو هغه عجیبه مخلوقاتو پر هغه باندې برید وکړي او هغه یې له ځانه سره کش کړي. په همدې سره دوی له هغه ځای څخه وژغورل سول. ایلن او ګریفن له هغه ځای څخه وتښتېدله خو هغه عجیبه مخلوقات په هغوی پسې پسې وه. ناڅاپه سړی ودرېدی. ساه یې تیزه وه خو مخ یې ارام و. ویې ویله که زه ونه درېږم هغوی به موږ هېڅکله پرې نږدي. ایلن په ژړا کې وویل نه موږ باید یو ځای ولاړ سو.
خو هغه مسکی سو او ویې ویل ته باید ځان وژغورې زما لپاره. ایلن هغه په غېږ کې ونیوی. دواړه لږ وخت ولاړ وه. بیا هغه چیغه کړه وتښتېږه او ایلن په اوښکو سره منډه کړه. ګریفن د هغوی مخې ته ودرېدی. ایلن بالاخره سټیشن ته ورسېدله. ستړې په وینو رنګ کالي، ساه یې تیزه وه. هغې خپل لاس خلاص کړ. هغه بیج په کښې کې و چې د ګریفن پر کالو باندې مښتې وو. اوښکې یې روانې سوې. بل لور ته هغه سړی چې تښتېدلی و. ناڅاپه یې ګریفن ولیدی، خو کله چې ورنږدې سو پوه سو چې هغه بدل سوی دی. شاوخوا یې نور عجیبه مخلوقات هم راټول سول. د هغه غږ هم بند سو او هغوی پر هغه باندې حمله وکړه او هغه یې هم دړې وړې کړي. د فلم کیسه پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.